د پاکستان سرکاري ټلویزیون دعوه کړې ده چې د طالبانو او د هغو په اند فتنه الخوارج کوم چې ټي ټي پي ډله ده د هغو د لوري په کورمه کې یو وار بیا تېره شپه ناتاره حملې وشوې او د هغې په ځواب کې پاکستان د هغو یو شمېر پوستې تباه کړې چې یو پکې شمشاد نومې پوسته هم ده یاده کړې ده. ورسره دا دعوه هم کړې ده چې د طالبانو یو مهم کمانډر چې دی هغه وژل شوی دی. هم نن د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټرې امنه بلوچ په اسلام آباد کې میشتو بهرنیو سفارتکارانو ته بریفینګ ورکړی دی او په دې کې هغې دعوه کړې ده چې د افغانستان لخوا نه په تېرو څو ورځو کې مسلسل په پاکستاني پوستو باندې حملې روانې دي او دا حملې ناجایزه دي، انپرووک دي یا پارونکي دي. هم نن د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته وویل چې طالبانو لخوا چې کوم ګواښ شوی دی د هغې ګواښ د دې په انتظار دي یا دړکې ته په انتظار دي، د هغې وروستو چې د یو وار خپل کاروایي وکړي بیا به ګورو چې خبرې اترې وشي. پاکستان په تېرو څو ورځو کې مسلسل دا دعوی کوي چې د طالبانو لخوا افغانستان کې واکمن طالبانو لخوا د هغو په چیک پوسټو باندې بېساري او پارونکي بریدونه کیږي، خو دا بریدونه د پاکستان د دې دعوو ترڅنګ د هغې وروستو شروع شوي دي کله چې پاکستان په افغانستان سرښار کابل کې هوایي برید وکړ او د دې نه علاوه په یو شمېر نورو سیمو کې بریدونه وکړل. د هغې وروستو د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د پاکستان نږدې په 8 مختلفو سیمو کې د پاکستاني امنیتي یا د پولي چې کوم ساتونکي دي د هغې په چیک پوسټو باندې په بریدونو کې نږدې 58 پاکستاني عسکر ووژل، د هغو په 10 پوسټو یې قبضه وکړه او بیا د 4 ساعتو د جنګ نه وروستو هغه پوستې بیرته پاکستان ته وسپارل شوې. په داسې حالاتو کې چې 4 کاله وړاندې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو بیرته په واک نیولو او د جمهوریت په سقوط کولو خوشحالۍ ښودلې، دا وخت په سیمه کې یو ډېر غټ جنجال لیدل کیږي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ مطبوعات وایي چې سخته جګړه په تېرو څو ورځو کې شوې ده او د پاکستان امنیتي سرتېري چې دي په خاصه توګه په اورکزو کې، په خیبر کې، په ډېر اسماعیل خان کې، په پولیس تربیتي مرکز باندې، په پوله باندې، په غلام خان چې کوم د تجارت لپاره لاره ده په دې باندې یو شمېر حملې شوي دي. د دې ترڅنګ تر ټولو غټ چې کوم مشکل دی دا وخت په سیمه کې هغه نن چې کوم مطبوعات زه ګورم د هغې تر مخه په خیبر او چمن باندې چې تګ راتګ لارې دي هغه بندې کړې شوي دي او د دواړو طرفونو نه تلونکي